زما مظلومی مورې، ته هغه مور یې چې خپلو اولادونو ته دې د مینې غېږه پرانیستله. پرته له کوم تعصبه دې ټولو ته یو شان مینه ورکړه. لوی دې کړل، ودې پالل. د هغو د مړولو لپاره د خوراکي توکي برابر کړل. د هغو د ښه صحت لپاره د ښکلې فضا او چاپیریال برابر کړ. هغوی ته د کاري فرصتونه مساعد کړل، تر څو وکولی شي هم خپل ژوند جوړ کړي او هم ستا لپاره د خدمت جوګه وګرځي. خو کله دې چې اولادونه په خپلو پښو ودرېدل، نو ستا مهرباني او احسانونه یې هیر کړل او خپل لومړني قدمونه یې ستا د بربادۍ په لور واخیستل. وروسته په بېلابېلو ډلو وویشل شول. هر کس تر خپلې وسې ټپونه درکړل، وی دردولې او وی ژړولې. ای بدبختې مورې، دا د هماغه اولادونه دي چې تا په سختو شرایطو کې روزلي وه. تا عزت ورکړ، خو دوی ستا د عزت لوپټه په پردیو وپلورله. اوس یې ګیله هم له تا نه ده چې سم تاریخ دې ورته پرېنښود. حال دا چې چا چې ستا په غېږه کې کومې کارنامې کړي دي، هغه ته نه وي، همدا اولادونه دې وه، خو دوی دا نه یادوي چې دا کار موږ وکړ او دا مور موږ بدبخته کړه. دوی تل دا هیروي چې دوی خپل تاریخ جوړ کړی دی. ای مظلومې مورې، نه نه، ته مه ژاړه، دې کې نو ستا څه ګناه ده؟ ته نو کله خبره وي چې ستا غېږه د نااهلو اولادونو نه ډکه ده. هغه د ګوتو په شمېر نیکسالي اولادونه دې هم دا نااهله کار ته نه پرېږدي. څوک پرې جهاد روا بولي، څوک پرې د کفر فتوا صادروي. ته نو څه خبره وي چې ته د اولادونو په نوم خاماران روزي چې هره ورځ د غوښې خوري او هډوکي دې ژوي، تر څو په زجر دوی به یوه ورځ تا ووژني او مړی به دې هم په نورو خرڅ کړي. ته نو څه خبره وي چې ستا اولادونه دومره حریص دي چې د 2 روپیو لپاره حتی خپله مور هم پلورلی شي. رب دې په تا باندې رحم وکړي، تا بې له ربه بل څوک هم نشي ژغورلی.